خلک اتنټیک برانډز اغوستو ته ترجیح ورکوي او دغه شانتي په وطن مین خلک اتنټیک امیدوار ته ووټ ورکوي تر دې پورې چې پاک دامنې ښځې واده کولو دپاره اتنټیک سړو ته ترجیح ورکوي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. اتنټیسيټي یعنی د اعتبار او د بروسې تعلق د وټ سطح سره دی. دا لفظ په بزنس او په سیاست دواړو کې یو شانتي د اهمیت حامل دی او هر سړی دا دعوه کوي زه او زما پروډکټس ډیر زیات قابل اعتبار دي. د مثال په توګه باندې د ریسرچ نه دا خبره ثابته ده چې ټرینډینګ ډیټا دا خبره ظاهروي چې خلک اتنټیک برانډز اغوستو ته ترجیح ورکوي او دغه شانتي په وطن مین خلک اتنټیک امیدوار ته ووټ ورکوي تر دې پورې چې پاک دامنې ښځې واده کولو دپاره اتنټیک سړو ته ترجیح ورکوي. د اعتبار یعنې د اتنټیسيټي مطلب دا دی چې تاسو څه وایئ یا څه کوئ د هغې څیز نه دا پوره ثابتېږي چې تاسو 100% په دغه څیز باندې یقین ساتئ او کله چې ستاسو په خبرو او په عمل کې یو شانتیوالی وي نو د هغې نه پس تاسو اتنټیک ګڼلی شئ. د مثال په توګه باندې د اپل کمپیوټر کمپنۍ دا یقین دی چې د هغوی پروډکټس په معاشره کې د خلکو په ژوند کې جمود ختمولو ته چیلنج ورکوي او مونږ ته دا پته ده چې اپل کمپنۍ څه کوي نو ولې کوي. د دغې وجې نه زموږ په ذهن کې دا خبره راځي چې د اپل کمپنۍ څیزونه او پروډکټس اتنټیک دي. د ښه څیزونو جوړولو دپاره دې کې شک نشته دی چې د علم او د هنر هم ضرورت دی خو که دغې کمپنۍ یا ادارې ته دا پته نه وي چې زه دا کار ولې کوم دا ټول کارونه به هغې کمپنۍ او ادارې دپاره ډېر زیات ګران پروزي او تر دې پورې چې ملازمین به هم پکې تنګ وي او کسټمر یا کلاینټس به هم ډېره توجه نه ورکوي او کله چې اتنټیک وي نو بیا د هغوی پروډکټس جوړول او مارکیټ کول د کامیابۍ ضمانت وي ولې چې اعتبار یعنی اتنټیسيټي اصل خبره ده او دا اعتبار او اتنټیسيټي دا ولی یعنی د وای په واضحه توګه باندې د پوهېدو نه بغیر نه کیږي. د دنیا د بهترین سیلزمینو د وینا مطابق کله چې هغوی یو څیز خرڅوي او هغوی ته په هغه څیز باندې پوره یقین وي نو د دغې څیز باره کې چې د دغه سیلزمین د خولې نه کمې خبرې ووځي نو هغه اتنټیک ګڼل کیږي او د دې اعتبار او اتنټیسيټي د وجې نه کلاینټس او کسټمر سره تعلقات مضبوط وي او بیا د داسې کمپنو دپاره د مینیپولیشن یعنې د چالبازۍ ضرورت هرگز نه پروزي. مثلا قیمتونه کمول، پروموشن، پیر پریشر، خوف و هراس په ګاهک او په کلاینټس کې پیدا کول وغیرہ وغیرہ. اوس سوال دا پیدا کیږي چې آیا دا چالبازي با اثر هم وي؟ بالکل با اثر وي خو د لانګ ټرم دپاره ډېر زیاته ګرانه پروزي او انسان ته ډېر زیات تکلیف هم ورکوي. تاسو د کتلو یو جهان مننه.